طالبانو د افغان ولسمشر د مرستیالانو پر څرګندونو نیوکې کړې دي. د طالبانو د واکمنۍ په اړه د ولسمشر غني د دواړو مرستیالانو سرور دانش او امرالله صالح له څرګندونو وروسته دې ډلې ویلي چې دوی د دواړو خبرې د دوی د واکمنۍ پر مهال د نظام پر ضد ناسم پروپاګاندا دی. طالبانو نن په یوه خبرپاڼه کې پر ښاغلي دانش او صالح همداراز تور پورې کړی دی چې د اسلامي نظام اصول ضد دي او له دوی سره عقده یا کینه لري. طالبان داسې مهال دا څرګندونه کوي چې پرون دوشنبه د ولسمشر غني لومړي مرستیال امرالله صالح د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت پارک کې غونډې ته وویل چې افغانان حیاناک خلک دي، خو طالبانو په خپلو کارونو د دوی کلتور، خلک او ښځې سپکې کړي دي. هغه ادعا وکړه چې طالبانو د خپل 15 کلن واک پر مهال له کومې ځانګړې مقررې پرته عشر او زکات ټول کړی، خو هیڅ ثبوت یا سند یې نشته او زیاتره کارونه یې په انډیوالۍ ولاړ وو. خو طالبانو یې په غبرګون کې ویلي چې تر اسلامي امارت مخکې او وروسته د دوی په ټکو د افغانانو په مال او عزت تیري وشول او په خبره یې د دوی په اسلامي نظام کې به د ټولو خلکو حقونه خوندي وي او له هیچا سره به ظلم نه کیږي. تر ښاغلي صالح یوه ورځ مخکې د ولسمشر غني دویم مرستیال سرور دانش هم د طالبانو واکمني زورواکي او دیکتاتوري بللې وه چې د خلکو له توند غبرګون سره مخ شوه. ښاغلي دانش په بامیان کې له ولسمشر غني سره د سفر پر مهال په وینا کې د طالبانو واکمني د سودوزیو او محمدزیو واکمنۍ ته ورته ګڼلې وه او ویلي وو چې ګواکې د طالبانو له اسلامي امارت سره هیڅ توپیر نه درلود.